که طالبان دا یو کار وکړي نو نړیوال به یې په رسمیت وپیژني. دا چې کوم کار دی په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. که څه هم اوس مهال د طالبانو په لیکو کې د ټولو قومونو استازي شته، خو په وینا دا هم د طالبانو پخوانی غړی دی. د په خبره اړتیا ده چې طالبان له خپلو غړو او کسانو پرته نورو قومونو ته په حکومت کې ځای ورکړي او د میرمنو او بشري حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بریتانیا د پوځ پخوانی مشر هم له نړیوالو د طالبانو د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې ټولې غوښتنې یې پوره کړي. حکومت یې ټول شموله دی او په وینا یې د نړیوالې باید د افغانستان طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني. تر دې وړاندې د نورو هیوادونو استازو هم له طالبانو ورته غوښتنې کړې دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.